حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان. پنځه شیان خودلی دي چې دا پنځه شیان د اسلام بناوي دي، د اسلام رکنونه دي، د اسلام رکنونه دي. علامہ نووی رحمه الله فرمای وای په دې پورتنی حدیث مبارک کې دا کوم چې ذکر شو، په دې حدیث مبارک کې د اسلام تشبیه، د اسلام تشبیه او د اعمال د ارکان د اسلام تشبیه دی او تعمیل سره ورکړي، دی او عظیم الشان عمارت سره ورکړي، دی او عظیم الشان کور سره ورکړي، تعمیر سره ورکړي. هغه څنګه د دین اسلام په دی اول رکن کې چې کلمه طیبه ده د دې تشبیه د تعمیر د تعداو سره ورکړي، د تعمیر تعداو سره ورکړي. او چې د تعمیر تعداو کې څومره خواریو کې څومره کلک کې نو هغه عمره چتون او هغه عمره دیوالونه هغه کلک او مضبوط راځي. چې دا تعداوی مضبوط راسي سیخونه په استعمال سي همدارنګه جغل او همدارنګه ټیګي په استعمال سي نو هغه ډېر کلک راځي. طالبندی صحیح وسی هغه ډېر کلک راځي. نو همدارنګه دین اسلام په دې ارکانو کې چې دا اولنې رکن د کلمې طیبه په دې باندې زموږ استاد پوره یقین راسي او د دې لاندې صحیح ژوندۍ موږ تاسو تیر نو د موږ د تاسو دین اسلام هغه مضبوط دي، د موږ د تاسو عقیده به مضبوط دي. نو د دین اسلام اولنې رکن چې کلمې طیبه ده د دې تشبیه د تعداو سره ورکړي، تعمیر تعداو سره او د نور ارکانو چې هغه منځ دا روزه ده زکات او حج ده د دې مثال پایو سره ورکړي، ستنو سره ورکړي. لکه مونږ چې وسنوي همدارنګه روزه بلستنوي، حج بلستنوي، زکات بلستنوي. نو اوس کچېرته په دې ستنو کې وسنه کمزوري وي نو خامخا د چت یو اړخ کمزوري، د چت یو اړخ کمزوري کچېرته نوي نو خامخا د چت هغه راغورځيږي. کاغه په یو ضرب سره وي، که زلزلې سره وي، که هوا سره وي، که په هر شکل باندې وي هغه راغورځيږي. که دوی نه وي نو خامخا هغه چت راغورځي.